السلام علیکم. ما سره د بریګیډیر سید نذیر مومن صاحب او خبرې بکو خیبر پختونخوا کې دهشتګردي او تقریبا د نیمه نه زیاته صوبه چې کومه ده دا وخت د دهشتګردو د اثر لاندې ده او د سره سره په باجوړ کې په بنو کې چې کومه حمله وشوه تقریبا 40 پورې پولیس او سکیورټي اهلکار شهیدان شو. خو کومه پالیسی چې زمونږ وا چیرې دلته کې ډس کیږي داغه جواب په افغانستان کې ملاويږي. هغه پالیسی مسخکارینا کنفیوژن دی لیک اف ډیسیژن دی یاره دا څه داسې دي چې د وخت کې او څه وجوهات دي چې پاکستان تر اوسه پورې مکمل یو داسې لکه هغه دوی کنه چې اکشن لیس یو پالیسی اختیار کړی ده. په دې خبر کو بریګیډیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلام. سره روان دي دل طرف ته مونږ ګورو خیبر پختونخوا ته داسې ښکاری چې د خیبر پختونخوا کم سیاسي لیډرشپ ته د خیبر پختونخوا کم پولیس لیډرشپ ته او در دې پورې چې د خیبر پختونخوا کم سکیورټي لیډرشپ ته هغه ټول د ټي ټي پی یا عسکریت پسند چې کم دي هغه مخکې را روان دي داسې اکشن نه ښکاری دا نو اکشن what does it signify sir؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوی خبره خدا ده چې پښتونخوا کې واقع ده چې په لنډو وختونو کې نه مطلب دا دی چې وړاندې سورازو کې په بنو کې چې کوم بریدو شو ډیر زیات خوناړیو او بل طرف ته به په ټانک کې چې کوم چوک کې وشو هغه کې عام خلکم پکې ډیر زیات زخمین او دغه شهیدان شو. واقع ده چې دا دوه لوی حمله وي. د دې نه علاوه په باجوړ کې هم داسې قسمه پیښې راغلي دي او دا غي نه علاوه په پولیس سره نږدې هم نور هم پیښې په منځ کې راغلي دي. د دې نه علاوه موږ ګورو چې په کونړ کې هغه طرف نه دې طرف نه او بل طرف ته د ماټورو د یاداسي چودنې هم کیږي. نو واقع ده چې په پښتونخوا کې خصوصا او به په شمالي او چې کوم جنوبي وزیرستان دی او دا غي نه لاندې چې کومې سیمې دي کاغه ټانک ته کلکی دا د دین علاوه بنو دا نو دې کې خو پیښې یو قسم لا عام معمول دی. واقع ده چې دا د فکر خبره هم ده چې یو طرف ته دوه قسمه بیانیه وړاندې راځي. یو بیانیه خو دا ده چې زمونږه کومه قومي بیانیه ده او هغه نېشنل اکشن پلان دی او نېشنل اکشن پلان کې ټولي صوبې او ټول سیاسي قوتونه پاغي کې شامل دي او هغه د پارلیمنت او د سېنات او د ټولو نه یو قسم لا ټاکل شوی لا. بریګیډیر صاحب بخنه غواړم هغه نېشنل اکشن پلان سر خوړلې دی هغه وس دې ټیم کې ستاسو د خیبر پختونخوا عوامو کې چې کوم یاره ترخه ده په پولیسو کې چې کوم کنفیوژن دی نا وساغه وب پرې د جی کوم چاپې د دغه لاندې تیری شوی دی د پول د لاندې هغه پرې ده دی وخت کې چې کوم دی سره باندې هغه ډیره زړه خبره ده اوس جی نه زړه خبره خو نه ده. زه دا به ما چې هغه کې خو خیبر پختونخوا وړاندې شاملو وسم پکې شامل دي. لیکن موږ دا لیټس ډایرکټ کم ټو د کوېسچن د خیبر پختونخوا د وخت کې په پختونخوا کې چې کم سیاسي قیادت دی هغه خدا ښکاری چې مکمل مورلی سرندر شوی دی د میلیټنټس ته ټیک شو په مرکز کې چې کم سیاسي قیادت ته هغه لا تعلق دی دا د وخت کې سچويشن دی. ګوره تاسو چې کوم خبره وکړه نو چې کوم په لکه کې شو یا بنو کې شو نو وزیر اعلی صاحب چلاړ التوي چې دا د ډالرو غټل دي او بل طرف ته په بندو کمرو کې دا فیصله کیږي. نو اپیکس کمیټه کې خو هغه په خپل موجود وي نو بند کمره وي او بل طرف ته چې کو وګوري د ډالر نو ډالر خو افغانستان ته زی پاکستان ته خو ډالر نه راځي. نو دا بیانیات چې کومه دا خو یو قسم لا سم مطابقت لري یا اثر لري یا دا سم میسیجینګ دی. ضروري خدا چې دې ته خو یعنی مطلب دی چې د شګردای خلاف چې والي دی یا یو جنگي غنو یا د ټولو ذمہواری غنو یا پاغي کې د صوبې کومه برخه ده د مرکز کومه برخه ده او د دوړو په منځ کې کوم تعاون دی او کوم لار ټاکل شوی ده دا غین لګي انحراف دی. او د سټیټمنټ ته ډیګری سه د سټیټمنټ ته تاسو څه ګورئ چې دهشتګردي روانه ده د صوبې وزیر اعلی دا خبره کوي چې دا یا ډالري جنگ دی یا بند کمرو کې فیصله کیږي معنا څوک د دې مطلب څه دی جی؟ د دې مطلب خدا دې درې خبرې کېدلې شي.
یو خدا دې چې لکه تاسو چې ویلې چې خیبر پختونخوا کوم حکومت ته هغه په دې جنگ کې دلچسپي نه لري او ان مرکز سره په دې کې تعاون نه کوي. دویمه خبره دا ده چې کما پلینګ ټو د ګیلری والا خبره ده چې هر مرګ جوب لکیږي او په دا مرګ جوب لا چې کما کیږي دا زمونږه د صوبې کمزوري نه ده بلکې دا د مرکز کمزوري ده چې هغه داسې قانون په پالیسي وړاندې کړی دي. او درېمه خبره دا ده چې آیا خیبر پختونخوا ځان دومره کمزوري غني په دې چې اف سی او سره دا پولیس سره د سکیورټي ادارې نور او سره دي او پاغي کې به چې کمزوري خینو به دشمن ته کو یو قسم لا دغه انډیا ملاویږي یا دغه ته ملاویږي چې واقع ده چې موږ د پاکستان او خصوصا د کې پی حکومت دومره کمزوري شوه دي چې زموږ خلاف خبره نشي کولای یا صرف دا بیانیه راوړاندې کوي چې دا د جنگ په خبرو اترو باندې ختميږي او موږ سره به خبرې اترې کیږي. نو دغه تضاد په بیانیه کې خوده دا درې قسمه میسجونه دغه نه راوځي. برګیډیر صاحب لکه تاسو ګورئ نه سو اورال خاموشي دا یو نه د خلکو خلاف منګه ته داسې نخکاری چې را ملک دننه یو ارتعاش پیدا شوی وزیر اعظم وزیر داخله ملټری لیډرشپ صوبایي لیډرشپ یاره دا روان سدي کنه دا خبره ده چې بس یاره دا وس یو فیټ اکمپلی ہوتا وای چې بس ټیک ته دهشتګردي حمله بکې مورلی منګه سرندر شوی نه دا څه نه ده تر څو پورې ګوره تاسو ته دوه درې سيزونه زخایمه یو خدا خبره ده چې د افغانستان سره زمونږ چې دا کومه کشاله روانه ده وړاندې نم ده لیکن به خو چې د افغان کوم رژیم دی هغه سره ډیره پتوند او تیزای او پتاو تریخوالي او د جنگ پورې رسیدلې ده ان روایتي جنگ ته رسیدلې او روایتي جنگ په نتیجه کې پاکستان چې ملټری اپریشن از بل حق چې کوم دی هغه جاری دی صرف په 13 او 19 مارچ باندې پکې وقفه ورکړې و چې ورکوټه اخترو دا غینه پس دغه جاری دی ان د افغانستان د طرفه بنشي لیکن د پاکستان بیانیه دا چې کو دننه یا هر طرف ته په منګ باندې حمله کیږي دا غیز موار به افغانستاني او افغانستان د هند په لمس باندې دا غوي په سپورټ باندې فتنه النستان او الخوارج چې کوم دي زموږ خلاف انډایرکټ یو جنگ شروع کړي او دا جنگ چې کوم دی دا به منګه په روایتي سطح باندې او چې کوم منګ سره په ډیسپوزل باندې دي کاغه هتیار دي کاغه د استخباراتي یا سکیورټي ادارې دی په ټول استعمالو دغه زموږ په لاس کې وي. اوس تاسو دې خبره ترازم او دغه اهم سوال دی چیرې داسې مضبوطی پیښې وشولې په نړۍ پیښې وشولې او دغه په نتیجه کې تر اوسه پورې پاکستان چې کوم روایتي مضبوط لاس ته هغه سپېړه یا هغه سوق یا هغه وار نه دی کړي دای ولې نه دی کړي او موږ د دې شاته دوه درې خبرې راځي. یو خبره خدا راځي چې آیا پاکستان ضروري خبره چې دا جنگ خو د شپې او د ورځې او هر وخت روان دی نو پاکستان دغه تګوري په دې چې دغه خبرې خو په سټریټیجیک سطح باندې او بل په استخباراتي معلوماتو سره او بل سره دغه کیږي چې کومه داسې مقابله راځي چې پاغي کې موږ نازیت دغه نقصان ورسو دهشتګردو ته یا د غوي سہولتکارو ته او پاغي کې باقاعده موږ ان پاغوي باندې یو ډیټرنس چې کوم دی هغه به راتره پاغوي باندې راولو یا د دې دغه بدل واخلو. دویمه خبره پکې دا هم ده چې آیا په منځ کې داسې څوک شته لکه چین دی لکه وړاندې پکې ترکیه یا پکې قطر یا دغه پکې خپل کردار ادا کوي هغه وایي چې یا فل حال تاسو داسې قسمه قدم ماخله واقع دي چې پاکستان ته داسې پیغامونه ملاویږي چې دغه په قلار باندې مطلب دا دی چې ګوانډي توپ دغه حد ته مرسوي. بل طرف ته پکې دا هم دی چې آیا پاکستان په دې وخت کې خپل تیاری چې کوم دی هغه لا یو نوې جهت ور کوي او هغه جهت داغه به خدوخال سوي نو دغه خو ډېری پټي خبري وي او کو ماته په سکیورټي په تور باندې زه معلومات مطلب د معلومات دا چې زما کوم انالیسز وي نو هغه په دې ټیم کې نشم کولای چې پاکستان به کوم آپشن اختیاري پولیټیکل داغه نه بل ته فائدہ ورسي. جی لکه تاسو وایي چې آپشن آن د ټیبل دی خو مطلب دا دی چې څنګه به څه قسمه حمله وکړو لیډرشپ ټارګټ کو نه ټارګټ کو اسې ځایونه ولو سدي داسې آپشن باندې غور روان دي نه داسې آپشن باندې به ضروری غور چې
هغه مطلب دا چې داغي التا هغه افیکټ داغي هغه کم تاو چې کم دی هغه ټولو ایوانونو ته ورسي او داغي رسیدلو د لپاره ضروری خبره ده چې داسې موقع یا داسې طریقه یا داسې دغه استعمالول چې پاغي باندې به داسې قسمه پیښه لکه د پاکستان سټیټ پالیسی چې کومه ده چې کوم باندې په هر طرفه حمله کیږي نو دغه فتنه الخوارج چې کوم دی فتنه الهندستان چې کوم دی کاغه دغه هر څنګه ده دغه ومنګه جواب ورکو لکه بریګیډیر صاحب تاسو دا وایي چې د ځلبا پاکستان چې سټرایک کوي نو داسې سټرایک وکړي چې د طالبانو نسل یاد وساتي او ډیټرنس په زما چې په هر دغه کې اخلي خدایي مطلب دا دی چې بل دومره ویریږي چې به هغه طریقه یا غلار نه اختیار کوي خو په دې کې منځ کې یو خبره پکې بل اعظم زیاتواله غواړم چې په دې کې دورم چې نه پس چې یو هفته مذاکرات شو دا غینه پس سو غلي زلي په افغانستان کې شروع شوی چې وخت شوی وي سني وخت کوم شوی وي پاږي کې او دا غینه علاوه څه پیغامات هم پاکستان ته داسې راغلیو چې دوه ملکونه سره یعنی مطلب دی چې په دې کې سره همکاري کوي لیکن به چې د معاملات دومره شخړې ته ورسېدل او دومره کونړی ترڅ ته ورسېدل مطلب دا دی چې افغان رژیم چې کوم دی خپل طرز عمل نه بدلوي بل طرف ته ترګر چې کوم دی هغه خپل ځان په لوی سطح باندې خی چې هغه هر وخت په خبرونو کې وي او داسې قسمه بریدونه کوي درېمه خبره دا ده چې د پاکستان سیول او د دین علاوه سکیورټي ادارو ته دومره نقصان رسول او هغه د پاکستان د نن چې لکه څنګه چې بنو دی یا د دین علاوه لکی دا یا پټانګ ته یا په دغه علاقو کې نو دغه دی نو اوس واقع ده چې د پاکستان د طرفه پاکستان په دې کې حق بجانب هم دی په دې چې اقوام متحده کې په دې باندې بحث شوې دي او د دین علاوه په علاقائی سطح باندې هم شوې دي نو د پاکستان دغه آپشن جایز هم دی او د اصول او د بین الاقوامي قانون مطابق هم دی او دغه چې کوم آپشن پاکستان به استعمالوي نو هغه به مطلب دا دی چې پاغي کې به پاکستان څخه سګوتا یک دغه نیول ها کاغیل افغانستان هر رنگ ور کوي لکه وړاندې چې ور کول هغه بل خبره ده لیکن زه نه ګڼم چې پاکستان په دغه کې سیله لري یا سو حجت پکې لري یا بل طرف ته په سو دباو دی یا بل سو مصلحت دی دا سم ته نخکاری درته وایي بګر صاحب لکه دا سم نخکاری چیرې لکه ټیک ته مونږ یو ایکسټرنل مونږ یو آپشن چې کوم دی لکه یو پالیسی آپشنز مونږ مخه تراغه د غضب للحق په شکل کې او که تاسو ګوره بیا انټرنلی د غضب للحق نه ډیر ملیټنټس چې کوم دی هغه پاکستان ته دنه نه رااله دا ریپورتس دي چې هغه دنه نه دلته کې رااله بیا زمونږ سره بیا دلته کې بیا زمونږ سره س پراپر کاونټر ټیرر پالیسی یا سټریټجی نشته دي نو کاونټر ټیرر پالیسی او ورڅ خوشتنه په دې چې مونږ دغه دی شل دویشتو کالو نه دا جنگ کوو او پاره کې پولیس چې کوم دی هغه ته هم خو مضبوط ټریننګ سخت ټریننګ او د خصوصا د سب کنونشنل وار چې کومین ګوریلا جنگ یا داسې جنگ د ترګرو خلاف دغه ورکړی کیږي او بل طرف ته د استخباراتي ادارې چې کوم دی هغه هم چمتوي او دغه ورکوي لیکن ما ته دا ښکاری چې خصوصا دغه علاقې چې کوم دي چې کوم سویلي وزیرستان او شمالي وزیرستان او دغه نه لاندې چې کومې سیمې چې کوم دي او دلته سہولتکار ما ته زیات ښکاری او په دې چې اتنی بجې په دغه باندې مفتی خېلو چې دغه په چک پوسټ باندې کوم حمله کیږي اتنی بجې کیږي نو اتنی بجې او به ډیر زیات بارود پکې استعماليږي چې هغه پورا ډک گاډي وو او درېمه خبره چې دا په دغه باندې وړاندې نم سو ولا ستل سملي وړاندې هم په دغه چک پوسټ باندې شوی وي او د دین علاوه موږ نور هم ګورو چې په دغه سیمې کې is it an excuse چې دا خو مونږ له پکار دي چې په دغه چک پوسټ باندې مسلسل حمله کیږي دا ټارګټ وو نو دا پکار نه وای چې د نور سټرنتن کړي وي بولټ پروف کړي وي بم پروف کړي وي س نور مېری اغسته وي ګورم یو خدا دا چې دغه علاقه کې واځي دغه چک پوسټ نه دی نور هم ډیر زیات دي او دغه خبره دا ده چې دغه علاقه کې خصوصا ګلبادر ګروپ چې کوم دی یا د ټي ټي پی چې کوم دی ټول مشران او دغه چې کوم دی دغه علاقو نه یو شروعات هم دغه علاقو نه شوي دي
او دا غوي جرړي دغه ځکه شته دي د دې مطلب دا دی چې لکه تاسو دا غواړئ بریګیډیر صاحب چې ریاستي فورسز د پاره چې کوم دی دغه علاقې کلیر کول دا مطلب ګران کار دی نه وړاندې چې کله اپریشن ضربې عزم شوی نو پاغي کې خو دغه علاقې خو ټایم ډیر اخیسته تقریبا 2 کالونه زیات ټایم اخیسته او هغه کلیر شوی وي لیکن داغه نه پس تاسو به کتلی چې ډیر لوی پاس هم راغلی چې د 16 نراواله تر 18-19 پورې به داسې قسمه دغه نه کېدل لیکن به هم چې دا خو به تاسو ته ان خپته ده او په کار د خپل ویورز ته واضح کړي چې کله نه افغان رژیم په حکومت واګي تر لاسه کړی دي نو به د ترګورو سترګې هم غټي شوې دي او هغه ته وسله هم ملاو شوې دا غوي طرفداري هم کیږي دا غوي د سوګند لاندې هم دي نظریه هم دا او دا غي په شابهني ولاړ هم دي او د پاکستان دغه یو مطالبه هغه نه مني او دا غي په وجه باندې یو روایتي هم جنگ شروع شو لاري هم باندې دي او ډیر مطلب دا دی چې دغه وشو اقدامات وشو نو مطلب دا دی چې دا یو قسم لا دا غوي یو جنگ دی یا بریګیډیر صاحب د ټیم کې لکه تاسو خبره ده چې پاکستان د ټیم کې یو طرف ته طالب دی بل طرف ته ټي ټي پی ده الته طالب هم د خبره نه مني دلته کې ټي ټي پی هم د تاسلويخ کسان چې په 2 ورځې کې 3 ورځې کې چې کم دي شهیدان کې دل دا ډیره غټه خبره ده د یو مهذب او د یو نیوکلیر ملک ته پاره د یو پراپر سټیټ ته پاره نو کنفیوژن چرته دی چې نمونګه الته کې کاروایی کوي شو او نمونګه دلته کې کاروایی کوي شو نو څه خوشته چې مونږ د دې کاروایی نه منې کوي کنه د دې خلکو خلاف ګورب ترڅو پورې چې د دې ترګورو تعلق ته یا بل طرف د افغان غړو تعلق ته یا دا وی دوی سره کومک ته نو دا خو مونږ ولید چې روایتي جنگ کله شروع شو نو پاغي کې هغه سره شریکو او یو ځای وسله راخسته او یو ځای حمله کوله او په سره میکسو او د دې نه علاوه پاکستان کې مزيني پیښې چې شوې دي نو پاغي کې د افغان غړي چې کوم دي یا د غوي د سکیورټي فورسز او دغه پکې کسان پکې موجود وي او درېمه خبره ده چې د پاکستان اوس خو دا سټیټ پالیسی ده چې موږ په دغه کې فرق نه کوو یو دا خبره ده دویمه خبره ده چې موږ د افغان د ولس خلاف نه یو نو موږ چې کومه حمله کوو هغه په پریسیژن سټرایکی او هغه په ترګورو د مرکز یا د پټیدون زونه یا د غینه علاوه د وی سہولتکاری یا دا وی چې کوم ډیفوان دي یا کوم بریګیډیر صاحب اوکې تاسو چې څومره خبرې دي لیکن یو خبره زه واضح کول غواړم او پاکستان دا نه غواړي چې دا جنگ د افغان طالبانو چرګۍ ته ورسي او دا وی مشران یا دا وی نور چې کوم روایتي فوج چې کوم د نن د افغانستان کې هغه په نخ کړی شي په دې چې دا به یو اسکلیشن طرف ته ځي نو پاکستان دا نه غواړي چې موږ یو داسې بقول استاسو اگر راځي په پولیس هم لیکي هغه راځي په سکیورټي فورسز هم لیکي او تاسو وایي چې مونږ هغه نه ټارګټ کوو نو څه ټارګټ کې الته کې بیا عوامو له سوالې چې الته کې بیا اسکلیشن ته ځي از اټ دا هو کنفیوژن نه دی چې غټ نه کنفیوژن په دې کې نشته دی کنفیوژن داسې نشته دی چې خو د افغانستان ولس کې دا خلک ننوتی دي میکس دي پکې نو هغه کې چې حمله وشي لکه څنګه چې دا وی کما ظاهر دا میډیا دا بیانیه دا یا به خلکو ته کوي چې هغه ځکه یعنی مطلب د پاکستان مرکز سره روغنتون سره هغه د ډرون ورکشاپونه او دغه جوړ کی بل طرف ته داسې علاقو کې لکه نور ولی مسعود چې کوم دی هغه په ډیپلوماټیک انکلیو کې ساتلې لکه څنګه چې زرقاوي دغه ساتلې سنامه دا د القاعده دویم نمبر مشر نوم باندې شو په دې ټیم کې هغه چې ساتلې او به د جی زواهری چې هغه به امریکای په ډرون باندې په مغازي کې په نه خکړې شو نو داسې قسمه کسی تاسو خبرو نه خو ماته دا پته لګي نه د طالبانو لیډرشپ ټارګټ کو نه دا غوي فوج ټارګټ کو نه دا غوي چې کوم دی نه ټي ټي پی خلک ټارګټ کو ځکه چې هغه پته کې د بیا تاسو سره پاتې سدي نه زما د خبرو نه خو دغه تاثیر تاسو چې روباسه ټیک نه دی زما مطلب دا دی چې پاکستان یو ریسپانسیبل ملک دی او التا چې کوم دی یو غیر ریسپانسیبل نه منونکې
او نه پیژاندل دغه د حکومت ته هغه چاته جواب ده نه دي منګه بین الاقوامي لړۍ سره دغه قانون سره یو قسم لټک کوو دویمه خبره ده چې یو ذمہ دار ملک په تور باندې منګه دغه احتیاط هم ساتو چې یاره عام ولسته نقصان نه رسي او د سیزه زیات وړاندې نشي درېمه خبره دا هم کوو چې منګه مغربي سرحد داسې ګرمول نه غواړو چې پاغي کې بیا د هند لاس ډیر زیات شي یا داسې بد ورسي چې باقاعده یو کلاو جنگ هغه سره زمونږه شروع شي نو دغه احتیاط د پاکستان د دانه چې دا کمزوري ده او دا صرف افغانستان زمونږه کمزوري ده دغه کمزوري نه ده لکه دا خبره زه ټیک شو تاسو وایي چې الته کې زمونږ لاس تړلې دي ډېرې مسلې دي نو په ملک دننه مونږ ته څه پرابلم دی د خلکو خلاف کاروایی کول منظمه ځکه چې دا ما سو وخت مخکې او کسینیر کسره خبرې کول نه غوي چې د وخت کې په ډی ای خان او په دغه علاقو کې چې تخپل غنم امرې به نو تبه د طالبانو نه تپوس کې مولانا فضل الرحمن صاحب د سوزله ان ریکارډ وی چې څومره کانټریکټ زی نو 10% یا 20% ایڈوانس په تاسو طالب لور کوي البته کار کې الته کې دا یو عام خبره ده چې د مازیګر نه پس د ریاستي ریټ ختم شي نو دلته کې مونږ سره انتظار کوو چې اکشن واخلو ګوره اکشن خو اخیسته کیږي مطلب دا دی چې ډیر ترګر هم چې کله دوی دا ازغن دفتر باندې راوړي زمونږ چې کمباړ دی پاغي کې هم په نخ کېږي داغي تشکیلونه تاسو دغه ویډیو د آی اس پی آر د طرفه نور طرفه ډیر هم راځي چې زمونږ سکیورټي ادارې شیر کوي او په سلګونو باندې مطلب دا دی چې هغه دغه قتل کړي شو په پوله باندې هم او د دین علاوه نور د باډي سره تاسو چې ګورئ کوم اپریشن شو د دین علاوه دا غوي تشکیلونه چې راځي هغه چې په نخ کېږي هغه هم کېږي ډیر زیات نقصان هغه ته هم رسي لیکن بل طرف ته دغه علاقه چې کومه ده نو دغه علاقه واقع ده چې یو د صوبایي حکومت مطلب دا چې رټ پکې او دویمه خبره ده چې دا کوم مشران دا خبرې کوي نو د خلکو یو قسم لا ستونزه خدا مسله خدا په دې چې عام دغه ته حفاظت ورکول دغه د مال جان حفاظت کول هغه خود حکومت ذمہواری ده لیکن بل طرف ته موږ دې ته هم ګورو چې هغه یو قسم لا اورال غټ اپریشن لکه څنګه چې اپریشن زربیازه وو هغه نمونه اپریشن نه دی بلکې انټيليجنس بیس اپریشنز کیږي یا د تھرډ بیس باندې اپریشنز کیږي او درېمه خبره دا چې په خصوصا هغه سہولتکارو خلاف یا د خلاف کیږي چې کوم دی لپنا یا دغه ولور کوي لیکن وسو دا یو سیس په کې وړاندې راغلي دا زلګ واضح کول غواړم هغه دا چې افغان طالبانو هم دغه خلک اوس په زیاته سطح باندې سرحد ته ان د پولی سره جوخرا لګي او بل طرف ته دې طرف ته را لګي چې د خپل ځان نه دغه یو قسم لا تور واړی چې راګنې د افغانستان نه بلکې دا پیخي چې کم کیږي د نن په پاکستان کې کیږي او بل لوی پیخي ځکه کوي چې دا وخی چې د پاکستان د نن خپل حالات داسې خراب دي او به د صوبې او د مرکز ترمنځ چې کوم فرق دی په بیانیه کې هغه هم واضح کول غواړي بلکې هغه لا داسې بیانونه هم د صوبایي حکومت طرف راشي چې دغه لا زیات تقویت ورکوي نو دغه هم پکې لاست یو پښتنه کومه پښتونخوا خلکو کې تاسو یو خبره کوي او بلکې تاسو نه مخکې مې مشرانو سره خبره کولې یو الینیشن غونډه کې د ځان داسې دغه فیل کوي او دا گروینګ دی که زموږ پولیټیکل لیډرشپ سټیټمنټ تاسو په اسمبلی کې دغه بیانات وګورئ او بیا تاسو نه ګورئ چې فدرل ګورنمنت چې د مکمل لا تعلق دی د خیبر پښتونخوا د دې صورتحال نه ګوره یو خدای دی چې د فدرل ګورنمنت اکسس په صوبایي حکومت کې څومره دی او بل صوبایي حکومت فدرل ګورنمنت سره څومره تعاون کوي هغه خو موږ ته معلومه ده کنه چې کدلته میټینګ هم کیږي نو هغه ته نه راځي او دویمه خبره دا ده چې سکیورټي ادارې چې کوم اپریشن نه کوي نو چې وزیر اعلی دا وایي چې را دا ډالري جنگ دی یا دا د بندو کمرو دننه نو دغه بیانیه خو به وړاندې اوکې ګاټ اټ بریګیډیر صاحب په داسې آپشن کې په داسې حالاتو کې بیا تاسو سره آپشن څه دی
leave it to them to surrender کو سبا وزیر اعلی نه، وی ز سرندر کېګما زبا یو کنکلوژن والا خبره وکما هغه دا خبره کوم چې ګوره دا سې جنگ نه دی چې د یو ورځې دی یا د یو کال دی دا ډیر خور جنگ دی او ډیر اوږد جنگ دی. یو دویمه خبره د حکومت چې کوم پیشنس وي د سټیټ او د سټیټ چې کوم ریزالو وي او د سټیټ چې کوم سټیټډ پالیسی وي یا هغوی چې کوم سټریټجی اپلای کوي هغه کې لکون تکي صبر وی لیکن به دا غي افیکټ ډیر مضبوط او ډیر دروند وي. نو بس الله دې وکي بریګیډیر صاحب بریګیډیر صاحب الله دې وکي الله دې وکي شل کال وشو لس کا 10 اور 15 کال دی اوس وی ار ویټینګ فور دیٹ ډے چیرې زمونږه دا نا امیدي زمونږه نه خو د دې ولس دا نا امیدي ختم شي جی ډیر مننه سر.